ما بل ورځ کمزور کی جلسه او ما د مولایان چې ما سره فیصله وکړي نن مخ په ایسته بس پر هر منبر کې پر بریلویان رد کوم تاسو په هر منبر کې پر پنځپیران رد کوي راځي دا وسلام زما استاد حال به معلوم دي چې زبر لویم که تاسو واجانو پنځپیران موږ وای هر څوک چې زموږ دین سره نه وصلي دي هر څوک چې زموږ د افلار د نکاح عقیده اخلاقي دا د دین غلط دي بس بریلویان هم ګمراهان دي پنځپیران هم ګمراهان دي سلفیان هم ګمراهان دي دا ټول د ګمراهۍ په ترازو کې دي دا هغه ټول بیا فرقې دي چې نبی علیه السلام وایي دین غلا کوي زموږ د دین غلا به وي ګمراهان به وي د اسلام په جامه کې به وي ځان ته مسلمان وایي تا ته د قرآن ترجمه کوي چې تا خوشحالي وایي زه د قرآن پاک ترجمه کوم د کلي مولوي صاحب دا څه ترجمه راته شروع کړې د قرآن پاک حاجي صاحب خبر نه د قرآن په ترجمې په نامه باندې تاسو زهر درکړي دي تا ایمان غلا کړي واوري خلکو عوام خلکو توایم ځم یې خلکو توایم دا خبره کوم انګوري خلکو زه تاسو ته د دین غلا در فکر کوم نن سبا در هر چا د دین په جامه کې د دین غلا ډیر عوام خلکو شاران که هر مولا هر چا د دین هغه خبره درته کول چې زموږ مشرانو نه وکړي د دې لارې ځان ګوري بس موږ نوې خبرې خلکو ته نه کوي عجیبه یو ساده پیدا یو ساده لار درته بیانوم یو ساده خبره درته کوم ګوري ټول عوام خلکو موږ خو چې دلته خلکو ته د مذهب خبره کوو اوس غم دي په دنیا کې خدا ما مقرر وار نه ویلي دي هر صوفي ته دلته د بریلوي نه مور کړی دي که چا تصوف کول وای دا بریلوي هر مولا که خپل مذهب سین کې وای دا بریلوي ما بل ورځ کمزور کی جلسه او ما دغه مولایان چې ما سره فیصله وکړي نن مخ په ایسته بس پر هر منبر کې پر بریلویان رد کوم تاسو په هر منبر کې پر پنځپیران رد کوي راځي دا وسلام زما استاد حال به معلوم دي چې زبر لویم که تاسو واجانو پنځپیران موږ وای هر څوک چې زموږ دین سره نه وصلي دي هر څوک چې زموږ د افلار د نکاح عقیده اخلاقي دا د دین غلط دي بس بریلویان هم ګمراهان دي پنځپیران هم ګمراهان دي سلفیان هم ګمراهان دي دا ټول د ګمراهۍ په ترازو کې دي دا هغه ټول بیا فرقې دي چې نبی علیه السلام وایي دین غلا کوي زموږ د دین غلا به وي ګمراهان به وي د اسلام په جامه کې به وي ځان ته مسلمان وایي تا ته د قرآن ترجمه کوي چې تا خوشحالي وایي زه د قرآن پاک ترجمه کوم د کلي مولوي صاحب دا څه ترجمه راته شروع کړې د قرآن پاک حاجي صاحب خبر نه د قرآن په ترجمې په نامه باندې تاسو زهر درکړي دي تا ایمان غلا کړي یاد ولرستا ایمان درسوي نوم به د قرآن ترجمه ورکی نوم به د احادیث ورکی خو تاسو ایمان وړي د خلکو په دې نه مان مخه تاوزي د لنډه لار درته ښیم مقرر ورنه مې ویلي دي بیا درته وایم خلکو آبا هوښیار اوسئ که د ملا په نامه دي که د صوفي په نامه دي که د مجاهد په نامه دي که د پیر په نامه دي که د آغا په نامه دي چې څوک زموږ د پخوانیو علماو لار ردوي دا د دین غل دی مرتسو که نور څه نه رامعلومېږي دا باندې پوه شي زموږ پلرو نیکهګانو څه کول زموږ پخوانیو علماو بزرګانو څه کول هغه پر کومه طریقه روان وو هغه زموږ لار زموږ د هغې لارې لړوی موږ د خپل مشرانو د لارې او د مسلک دپاره چې د امام صاحب بارکه پورې موږ ته لاس را کړي دي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله ته رسولي یو د هغه په واسطه باندې موږ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره لاس لګولي دي موږ د هغه مشرانو پر لار باندې روان یو د هغې مشران د لارې دفاع نوي دین مه راوړي د یوې فرقې سره ملګرتیا مه کوئ د یوې فرقې سره ملګرتیا مه کوئ چې نوي لارې موږ ته راوړي نوي دینونه راوړي عوامو خلکو هوښیاران شي داسې دلته داسې دواوې خرڅېږي په دا بازار کې پر لیکلی دی نوم د شهدو پر لیکلی دی نوم د ښې دوا خو دننه پکې زهر پراته دي زهر د ایمان چې درته خوري نو موږ نه د بریلویانو د لارې دفاع ملګرتیا کوو نه د پنځپیرانو موږ دواړه ګمراهان دوم هغه سړی ګمراه دي چې زما د مشرانو زموږ د اسلافو پخواني بزرګانو علماو د لارې خلاف هر څوک چې دي ګمراه او موږ د خپلې لارې د دفاع لپاره سهار و ماښام په شپه او په ورځ کې د دنیا په هر کوچ کې انشاءالله تیار یو الحمدلله زموږ ستاسو دین حق دی مذهب مو حق دی د خپل مذهب څخه یې ولګوئ چې چا سره مشهور یو چې هر څوک هر څو د کوشش در باندې وکړي د دنیا ملایان دي ما درته وکړه ملا په جامه خطا وکړي چې ملایان دي خدا ملا دي او داسې سپین کالی دي په دغه تراټ کې قسم دي ایمان درته دي ایمان اولاد راسي په دغه تراټ کې دلته ملایان شته ما ته وایي چې په دغه تراټ کې دلته مفتي توحید پر لیکلي دي وایي خلکو ته وایي چې بس په آخرت کې هېڅ نه سماج دنیا کې چې هر څه کوله به الله خلاص د آخرت عذاب نه مني ما سره یې باس کړی دي
شفاعت نه مني زما سره یې باس کړی دي ولایانو ته پښتون یو کې وایي چې څوک هلته د قبر شفاعت نه مني دا مسلمان دي که کافر دي خو پر مسجد نبوي مسجد توحید لیکلی دي نن چې د توحیدي نوم یې پر ځان چېرته وي نن چې ځان ته د توحید لقب استعمالوي اوس چې دا د وادیانو او د فلسطینیانو زوی دي دا الله دا شی ورته یزه کې چې هر څه درته ویل چې زه توحیدي یم یو ملا ته ویل ما د توحیدي څه معنا او توحیدي دا معنا چې واجب د جنت ته زمرته کولا کړو بس د دې خلکو داغه معنا د واجب کچا درته بدعت ډیر وایي امیانو خلکو ته وایي په موټو کې سر در خلاصو کله مولا سره یو ځای چې هر خبره کول دا بدعت کله مولا سره یو ځای چې هر خبره کول دا شرک دی کله مولا سره یو ځای چې هر خبره کې دا وایي چې قرآن او حدیث کې نشته په دې پوهه چې دا ورته مذهب موږ مذهب لرو موږ سره مذهب لا فرقه ده